د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. لکه څرنګه چې موږ د ټریننګ یادونه کړې، زموږ ټریننګ نن لومړنۍ ورځ ده، لومړنی ویډیویي لکچر به وي. په دغه ویډیو کې موږ صرف د دغه ټریننګ په موخو اهدافو غږیږو. زموږ موخه له دغه ټریننګ څخه صرف یوازې هغه هیوادوال چې له انلاین کاروبار سره بلد نه دي، عموما له کاروبار سره بلد نه دي، تجارت سره بلد نه دي، د کاروبار او تجارت په هکله دوی ته نظریه ورکول، دوی ته لارې چارې ورښودل، ترڅنګ یې انلاین ډول د عایداتو لاسته راوړلو طریقې، د مالي ژوند د بدلون لارې چارې موږ صرف په دغه ټریننګ کې تاسو ته هم دا درښیو. نو په دغه ټریننګ کې به تاسو ته سرټیفیکیټ هم درکول کېږي او 1 میاشت به دوام کوي. نو هیله لرم چې تاسې ټول له نن نه کتابچه او قلم راواخلئ. هر هغه موضوع چې دلته وړاندې کېږي، تاسې چې دلته وینئ چې لیکل کېږي، تاسې په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نو نن هغه موضوعات درته وښیو چې موږ به دغه ټریننګ کې کوم موضوعات لولو، په کومو موضوعاتو به خبرې کوو. صرف عنوانونه به یې لنډ لنډ وي، نور به انشاءالله په دې کې بیا ډېر وضاحت ورکول کېږي. نو تاسې کتابچه او قلم راواخلئ، په ترتیب په شماروار ډول دغه موضوعات تاسې هم درسره ولیکئ. لومړنی موضوع چې موږ او تاسې به لولو هغه به عمومي ډول وي چې څنګه د ژوند لپاره څنګه خپل هدف وټاکو. دا به زموږ لومړی درس وي. ورسره څنګ کې ورپسې په ترتیب سره پیسې څه ته وایي او منځته راتګ یې، د پیسو د تاریخ 15 مرحلې، کاغذي پیسې او خیالي پیسې، د پیسو ځانګړتیاوې، د پیسو دندې، کریپټو کرنسي څه ته وایي، بیټکوین، بي ټي سي، همدا ډول پر کور څنګه پیسې وګټو، څنګه کولی شو افغانستان کې انلاین ډول پیسې وګټو، په 2022 کې د انلاین پیسو ګټلو غوره لاره څه شی ده، څنګه له یوټیوب پیسې وګټو، سپما څه شی ده، د پیسو د سپما کولو اغېزناکه لارې څه شی دي. په همدې ډول به د پیسو مدیریت لولو. ورسره څنګ کې به بیا د کاروبار انګیزه لولو، د کاروبار یا تجارت د ښې ودې لپاره اړین ټکي څه شی دي، څنګه یو غوره کاروبار پیل کړو، د کاروبار شریک او د شراکت ډولونه لولو، او په کاروبار کې منظمه رهبري و اړینې سرچینې، همدا ډول د کاروبار د ساحې پیژندل، ډیجیټل بدلون څه شی ده. دغه هغه موضوعات دي چې موږ به په دغه 1 میاشت کې تاسو ته وایو. تاسې به دغه هر څه ځان سره په کتابچه کې نوټ کوئ، درسره لیکئ به یې، مهم ټکي به یې حتما باید په کتابچو کې ولیکئ. نو هره ورځ مو چې ویډیو کتله، د دې لپاره ځانګړې کتابچه باید ولرئ او هغه مهم موضوعات ټکي درسره یادداشت کړئ، تر څو موږ په دغه اخر کې د دغه ټریننګ یوه وړه ازموینه انلاین اخلو چې هر چا درسونه تعقیب کړي وي، هغوی به ازموینه ډېر په اسانه کامیابېږي. همدغه موضوعات کې به سوالونه راځي او کوم څه چې موږ درته وایو بیا به تاسې هغه حلوئ. له هغې وروسته به تاسو ته د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ د ادارې لخوا یو سرټیفیکیټ درکول کېږي. نو هیله ده چې تر پایه موږ سره پاتې شئ. نو موږ به لومړی درس ډېر ژر شروع کړو. نو ستاسې ملتیا غواړو، هیله ده چې تر پایه موږ وڅارئ، موږ سره اوسئ. نو تر هغې مو په بخښونکي مهربانه ذات سپارو. ښه وختونه، ښې چارې.